د امیر خان متقي او راشد خان په ټلیفوني خبرو کې د پام وړ ټکي چې باید خبرې پرې وشي. تر پرونی تاریخي بریا او د کرکټ نړیوال شلوريز جام نیمه پایلوبې ته تر لار موندلو لږ وروسته د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه یوه ویډیو خپره شوه چې پکې لیدل کیږي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ښاغلی مولوي امیر خان متقي د کرکټ ملي لوبډلې له لوبډلمشر راشد خان سره ویډیويي خبرې کوي او د دغې بریا د مبارکۍ ترڅنګ خان ته د یو مشر په توګه ډاډ او حوصله ورکوي. د مبصر پان د ښاغلي متقي په خبرو کې تر ټولو مهم ټکی له یو بل څخه د لوبو او سیاست لرې ساتل دي چې له بده مرغه تیرو حکومتونو دغه چاره ونه شوی کړی او په ډیری مواردو کې لیدل کېدل چې له لوبغاړو د سیاسي او په ځینو حالاتو کې د پوځي موخو لپاره ناوړه ګټه اخیستل کېدله. خو امارت دغه چاره ترسره کړه او تر دا مهاله یې لوبې او سیاست له یو بل څخه لرې ساتلي چې ښه مثال یې همدا کرکټ دی. مبصر همدارنګه زیاته کړې چې که تاسو د دغه دواړو مشرانو خبرو ته ځیر شئ یو ځای امیر خان متقي راشد ته وایي چې دا اوسنۍ بریاوې هم کافي دي او دی هیله لري چې لوبډله راتلونکو دوو لوبو کې هم ښه وځلیږي. له راتلونکو دوه لوبو څخه د امیر خان متقي موخه نیمه پایلوبه او پایلوبه ده چې د افغان اتلانو د ځلیدو هیله یې کړې. نو د ښاغلي متقي له خبرو ښکاري چې د ولس ترڅنګ اسلامي امارت هم ډاډمن دی چې د الله جل جلاله په مرسته د ولس په دعا د حکومت په ملاتړ او د لوبغاړو په زیار نیمه پایلوبه او پایلوبه هم ګټو. د مبصر په باور بله خبره د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست له لوري په راتلونکو لوبو کې د احتیاط کولو خبره کول دي چې د یو مشر په توګه یې خپلو سپورټي مامورینو ته په احتیاط او تدبیر سره د لوبې کولو سپارښتنه کړې. په تبصره کې ویل شوي چې دریمه مهمه خبره د هیواد د یو مشر له لوري د کرکټ لوبغاړو ته د هغوی د لوبډلمشر په واسطه د ځانګړو سلامونو او احتراماتو لیږل دي چې باوري یم د لوبغاړو مورال به یې یو په 100 چنده لوړ کړی وي او تمه کیږي چې سبانۍ لوبه کې هم لوبغاړي ښه لوبه وکړي او سویلي افریقا ته په ماتې ورکولو سره د پایلوبې ارمان هم پوره کړي.